هر قسم تجارت او مزدوری یا کمائی کولو نه اوله کوم اصول او ادب ده هغه دا ده چې کوم تجارت کوي کوم کار کوي کوم کاروبار کوي د یغه علم حاصلول دا ضروری ده سړی چې په کوم تجارت کې په کوم کاروبار کې ځان ګډوي د یغه کاروبار علم او د یغه باره کې شرعي احکام معلومول دا ضروری دي تجارت شروع کوي د یغه نه به اوله کوم شي تجارت کوي د یغه دومره مسائل چې په یغه باندې حلال او حرام سړی وپېژني دا د یو مسلمان تاجر بنیادی فریضه ده الله رسول فرمایلی دی طلب العلم فریضة على كل مسلم ابن ماجه شریف حدیث ده چې په هر مسلمان باندې د علم طلب کول دا فرض دي فریضه ده دی الله رب العزت له طرفه دې حدیث په شرع کې فقهای کرام لیکلي دي چې یو مسلمان دی کسب معاش لپاره کوم پیشه کوم کاروبار د اختیاري نو دیغه نه اوله د یغ کاروبار علم حاصلول دا پیغه باندې فرض ده کوم کاروبار چې کوي د یغ کاروبار علم دا په مسلمان باندې فرض ده امام غزالی رحمت الله علیه احیاء العلوم کې او کیمیاء سعادت کې دا خبره لیکلې ده چې یو سړی کومه پیشه اختیاري دیغه پیشه علم پیغه باندې واجب ده چیرې دی تاجر ده د تجارت علم دیغه مسائل زده کول چې دی پیغه کې حلال او حرام او پیژني دا پیغه باندې واجب ده دغه رقم امام غزالی رحمت الله علیه یو جای خو دام لیکلی دی چې په هر مسلمان باندې واجب ده ځکه چې خرید او فروخت دا تقریبا هر مسلمان ته د دې ضرورت پیښیږي امام غزالی رحمت الله علیه مخته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بارکه لیکلی دی چې کله به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بازار ته ولاړ نو له تاجرانو نه به د کاروبار د مسایلو پوښتنه کوله او چاته به چې د کاروبار مسائل د خرید او فروخت مسائل نه ورکلل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به په کوړو باندې هغه خلق والل او له بازار به استل بلکې امام ترمذی رحمت الله علیه سنن ترمذی کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا قول نقل کړی ده لا يبيع في سوقنا الا من تفقه في الدين موږ په بازارو کې دي صرف هغه سړی کاروبار کوي چاته چې د دین سمجھ حاصله سوی د دین سمجھ حاصله دون دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مراد کاروبار مسائل د خرید او فروخت مسائل معلومولو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داسې خلق له بازار ایستل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رائے کې هغه سړی د تجارت کولو مستحق نه ده چاته چې د تجارت حلال او حرام معلوم نه مسائل علم نه لري داسې نه چې بیا سود کې او په ناروا مسائلو کې دی پریوزي لکه عام طور پر مسلمان خو پښتنه نه کوي کچېره په غلطي سره پښتنه وکي نو تقریبا 80% 80% دیغه معاملات د شریعت نه خلاف وي د دې پښتنه اسیم خلق نه کوي د استنجه پښتنه ډیر کوي او داسو پښتنه ډیر کوي د معاملاتو د کاروبار پښتنه څوک نه کوي نو یو شی کوم کاروبار کوي کوم پیشه اختیار دیغه دومره مسائل چې حلال او حرام سړی پیو پیژني دا فرض د هر مسلمان باندې دوم ادب او دوم اصول چې اسلام مشتشولای هغه دا چې په تجارت کې نیت سمول دام ډیر ضروری ده دې طرف تم د چا خیال نه چې په تجارت کې به سړی سرنګ نیت سمي نو فقها او علما کرامو
تجارت کې د نیت ساتلو باره کې لیکلي دي چې تر ټولو نه اوله خو به سړی کومه دنده کوي، پیشه کوي، کاروبار کوي، دکانداری کوي، اوله نیت به تر ټولو نه اوله بنیاد کې دا وي چې زه دا محنت او مشقت کومه، باغدوړ کومه، کوشش کومه، خو توکل او بروسه دا به صرف یو الله په ذات باندې ساتي. دکان او ګودام او دغه تجارت او کاروبار دا به رازق نه ګڼي، روزي رسانه به نه ګڼي چې ما ته دا روزي ځکه حاصلیږي چې د ما دکان ده یا د ما ګودام ده یا د ما کاروبار ده. دغه تجارت او کاروبار دا صرف یوه ظاهري وسیله ده، ظاهري سبب ده. ظاهري وسیلې او د سبب په درجه کې به انسان جدي، اصل کې الله رب العزت د دې کاروبار پرده کې خپل قدرت خپل بندگانو تشکاري. د یو مؤمن به دغه سوچ او دغه عقیده وي. اول نیت چې دکان او کاروبار دا به رازق نه ګڼي، او دوم نیت به دا کوي چې کاروبار زکه کومه چې د دې په وجه باندې زه ځان، خپل بچان او خپل کوروال نورو له محتاجګي نه وساتم، له سوال نه وساتم. ما ژوند ما د بچانو ژوند دا په عزت باندې تیر شي، چاته محتاج نه وي. دې نیت باندې به کاروبار کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایلی دی من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسأله، کوم سړی چې دنیا طلب کړله، دنیا طلب یې وکړو، دنیا یې وګټله، حلاله دنیا یې وګټله، او د هغه نیت چې شاو استعفافا عن المسأله، چې ځان او خپل بچان خلکو له سوال نه وساتي. دې نیت باندې دنیا طلب کړه چې ځان او خپل کوروال بچان خلکو له محتاجګي نه، له سوال نه بچ کم. وسعیا علی عیاله، او د خپل کوروالو لپاره، د کډې لپاره، بچانو لپاره باغدوړ وکم. وتعطفا علی جاره، او دې لپاره دنیا ګټي چې آس پړوس کې عزیز قریب څوک ضرورتمند دي په هغو باندې خپل مال ولګوم، د هغو امداد وکم. دې لپاره چې څوک حلاله دنیا ګټي، د الله رسول فرمایل لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. مصنف ابن ابي شيبه حدیث ده، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کړی. دا سړی به سبا د قیامت په ورځ الله رب العزت سره په داسې حال کې ملاقات کوي چې د مخ به څوارلسمې شپنځې غوندې پړکیږي، چمک به وي. سړی چې حلاله روزي ګټي او دغه نیت وي چې د خلکو له محتاجګي نه ځان وساتم او کوروال وساتم او عزیز او قریب او پړوسی باندې مال ولګو. ومن طلب الدنیا حلالا، او کوم سړی چې حلاله دنیا ګټي خو د هغه نیت دا وي مکاسرا چې دنیا مې ډېره سي، مرائیا او خلکو ته شوشا وي، خپله مالداري ارشکاري ریاکاري لپاره چې لوی مالدار وګڼل سم. لقي الله وهو عليه غضبان، الله سره په داسې حال کې به د ملاقات کیږي چې العیاذ بالله الله رب العزت به په هغه باندې غصه وي، په غضب کې به دا سړی به د الله په غضب کې. نو له دې حدیث نه یوه خبره خو دا معلومه سوه چې حلاله روزي ګټل او په داسې سم نیت سره ګټل دا دنیا نه ده، دام دین ده، دام آخرت ته، دام شریعت ته. حلاله روزي ګټل دومره غټ فضیلت چې په دې نیت باندې سړی حلاله روزي ګټي، د مخ به د څوارلسمې شپنځې غوندې الله سره به په داسې حال کې ملاقات کوي. نو نیت کې سړی دا ساتي، نوره مالداري او خواهشات پر کېدل، دنیا کارونه سر ته رسېدل، هغه له دې سره اشم راځي. بلکې ابن طبرانی او دغه رقم
امام بیهقی رحمت الله علیه هغه مشهور حدیث مخکې می تاسو مخته تیر شو هغه فرمایي وای حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای نبی علیه الصلاۃ والسلام مخته یو ځوان تیر شو صحابه کرامو چې کله دغه جسم ته وکتل او د بدن طاقت او چستی تکړهوالي ته وکتل نو صحابه ډیر په تعجب کې شو او د ډیر تعجب په وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې یا رسول الله ارمان کدا سړی دی الله په لار کې وای ارمان دومره شسرت او دومره ش طاقت کچېری دا سړی دی الله په لار کې وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره واورېده نو د مبارک او فرمایل چې کچېری دا سړی د خپل وړو بچانو لپاره روزي ګټلو لپاره باغ دوړ او مهنت کوي نو دا دی الله په لار کې ده او کچېری د خپل مور او پلار د خدمت لپاره دنیا ګټي دا دی الله په لار کې ده او کچېری د خپل ځان له ذلت نه له رسوایی نه له سوال نه له محتاجګي نه د ساتلو لپاره دنیا ګټي پیسې ګټي نو دا سړی دی الله په لار کې ده او کچېری دا سړی د فخر لپاره یا د ډیروالي لپاره چې دنیا می ډیر شي دې لپاره دی راوتلی نو بیا دا د شیطان په لار کې ده د الله په لار کې نه ده لدې حدیث مبارک نه دا خبره معلومه شوه چې حلال دنیا ګټل دام دین ده حلال دنیا ګټل دام دینداری ده ما مخکې دا خبره وکړه چې ځینې خلک دینداری دې ته وایي چې لویه ژیری او جماعت کې حاضری هر سړی د دین د خپل مزاج او د خپل ډلې د خپل جماعت د خپل هغه خاص چې کوم نظر ده دغه مطابق دین یو تصویر جوړ کړی ده او د خپل خواهش مطابق دین بیانوي دین چشته ویل کیږي کوم وخت کې د کوم شي تقاضا هغه تقاضا پر کول په یغه باندې عمل کول دا دینداری ده یو وخت کې ضرورت دی پیسوی د کاروباري الته په جمعات کې کېنستل الته تلاوت کول دا دینداری نه ده الته د سړی غوندې په دکان کې کېنستل په بازار کې کېنستل دا دینداری ده په کور کې مریضان راغله کډه مریض ده بچی مریض ده په دې وخت کې په آغا خان کې په لیاقت کې لنرس سره ګرځېدل دا دینداری ده دا شریعت ده الته په جمعات کې تسبیح اړول دا دینداری نه ده کوم شي د کوم وخت چې کومه تقاضا هغه تقاضا پر کول دې ته دینداری وي نو د بعضو خلکو په ذهن کې دا وو چې څومره شسرت ده څومره طاقتور ده بس د دین دی الله په لار کې لکه نن سبا د بعضو خلکو عادت جوړ شوی ده یو سړی به د کور غوښې کفیل وي پیسې به ګټي اولاد لپاره حلاله نفقه ګټي وای نه دی له دکان راوګرځوه دی هم په جوماتو منډه دی هم د الله په لاره کې وچښوه دا د الله لاره داسې نه ده یوه لاره هم د شیطان نه ده هره لاره د الله ده خو شرط دا ده چې د الله حکم وي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه او د الله حکم معلومول نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه معلومول دا له کتاب او له سنت نه معلومیږي او کتاب او سنت علم له علماو سره ده هغه د قرآن کریم او د سنت نبوي تشریح کولی شي دا حق الله یې غوته ورکړی ده نو په دې حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ د دې زمانې د بعضو خلکو چې کومه یو فاسد نظر ده یو غلط خیال ده د هغه ردم په دې کې وسو او د معاش او د کسب فضیلت هم له دې نه واضح سو او دغه رقم یوه بله زیاته خبره دا معلومه سوه چې سړی پیسې ګټي پیسې ګټلو کې دا نیت هم ساتل پکار ده چې د ما د ضرورت نه زیات چې کومه دنیا ده هر سړي سره زیاته ده هر سړي ضرورت په 1 روپۍ پر کېږي دا 99 روپۍ دا ټولې ضرورت نه زیاتې دي دا ټول خواهشات دي یا د رسم لپاره دي یا د رواج لپاره دي
یا د شوشا لپاره دي، صرف د دې لپاره دي. که لګوي نم کم سے کم دا نیت ساتل پکار ده چې داسې یو عزیز وي، قریب وي، خپل وي، داسې ولیدلی په دې دنیا باندې به زه د هغو امداد کومه، له هغو سره به کومک کومه. او یوه بله خبر له دې حدیث نه دا معلومیږي چې حلال دنیا ولې نه وي، په محنت ولې نه وي ګټل سوې، چې د هغه د ګټلو په وخت کې نیت د ریاکاري وي، ریت د دنیا د ډیروالي، نو دا دنیا هم حرام ده، دا دنیا حرام ده، دا کار ناروا ده. نو دا دوه نیته شو. دریم نیت دا ده چې سړی تجارت کوي، په دې تجارت کې د لګټې سره نورو انسانانو ته خصوصا مسلمانانو ته ګټه رسول، د هغو خدمت کول، د هغو حاجت پوره کول، دې نیت کې وکړي. مثلا یو سړی د کپړې کار کوي، نو خپله ګټه دته هسې هم پیدا کېږي، ورسره د دا نیت وي چې دې کپړې په وجه خلک خپل ستر پې پټوي، په دې کپړه کې به دی لمونځ کوي، کفن ده مړي ته به یې ورکوي، غله ده انسانان به یې خوري. نو انسانانو ته د هغو د ضرورت شی رسول، چې کله دغه نیت هم ورسره ګډ شي، نو بیا به دغه ګټه، دغه کسب، دغه تجارت، دغه دنیاداری به دینداری وګرځي. نو دغه فقهاو یو ډیر اسانه طریقه ښولې. دغه رقم یو څلرم نیت دا ده چې کومه پیشه هم دی اختیاروي، په هغه کې دغه هم نیت وي چې په دې پیشه کې به زه د الله رب العزت حکمونه او د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا به عملا ژوندی کړم. یو خدا ده چې قولا زه اوس درته بیانومه دا طریقې، دا علمي طریقې دي. عملا چې سړی په کار کې ولګېږي، د الله چې څومره احکام دي د تجارت باره، هغه احکام عملا سړی اختیارول، دې نیت کول. او یو آخري نیت، پنځم نیت، علماو دا هم لیکلی چې کله د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر موقع راشي، نو دغه موقع به زه نه ضایع کوم. ایشو امر له بدو نه منع کول، په دې کې به هم زه خپل مسلمان ورور ته هدایت کوم، رهنمایي به کوم. او دا خبره بار بار تېره سوې ده چې نیمې دنیا نه بلکې زیاته دغه اسلام چې خورېدلی ده او موږ ته را رسېدلی ده، دغه داسې نه و چې ټول په جهاد یا په توره باندې را رسېدلی. د اکثره جزایرو کې چې اسلام تللی، دا چاینا ته، انډونیشیا ته، ملایشیا ته، دغه نیروبي ته، دغه د افریقې سواحلو ته، دلته مجاهدین نه دي تللي، علما نه دي تللي، صوفیان نه دي تللي، دلته مسلمان تللي دي. د مسلمانانو د تجارت په وجه اسلام اغوست. هغو به چې مسلمان تاجر ولیده، نو هسې به د اسلام قبول. نو یو نیت دا هم کول پکار ده، داسې نه چې د موږ تجارت په چین کې کوو، چینایان دا وایي چې هندوان به جوړ شو خو مسلمانان نه جوړېږي. الله رب العزت دې موږ ټولو ته په دې خبرو عمل توفیق وکړي.